سخت ترین مشکل اچانک مشکل در باندې رالی چې یاره و مرګ ته مخامخ شولم دا څلور توري زده کړئ. علما فرمایي په دې کې اسم اعظم سته. هر سړی دا وایي یاره مولوي صاحب تعویض ماویض به دې راکړی او وروره تعویض نه در کومه که په تعویضو کېدل زما جیب هم د تعویضو ډک وای او په غاړه به هم یو نیم سل تعویضونه وایي. زه به د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم زه به د محمد رسول الله د صحابو لاره در وښیم. اسانه ده او په هغه کې بالکل یقیني خبره ده، خبره بله خواته نه ځي. بیا به یوه عجبه خبره درته وکړم عزیزان. یو سړی و چې هغه علامه بیهقي را نقل کړي دي، ترجمان سنه والا را نقل کړي دي. ولی یو سړی و چې د هغه په غوږ باندې مچر ننوتی. نو مچر اوس په غوږ ننوځي نو څه ورسره کوې؟ شپه او ورځ به دی ویښ پریشان بې چین و بې سکون و، بس غوږ ته به ناست و غوږ یو خوا بله خوا. بیا چا د حضرت حسن بصري صاحب رحمه الله دا خو تابعي و، ډېر لوړ شان الله ورکړی و په تابعینو کې. نو چا ورته ویلې د هغه په ملګرو کې ورته ویلې ولته ولې د علا ابن حضرمي رضی الله تعالی عنه صحابي د هغه دعا ولې نه وایه؟ ده ورته د هغه دعا چې شي ده، د هغه دعا چې شي ده ورته ویلې والدعا داسې ده. حضرت ابو هريره فرمایي زه د دغه حضرت علا ابن حضرمي رضی الله تعالی عنه په لشکر کې ورسره روان شوم. حضرت عمر فاروق لشکر تیار کړي چې ولاړ بسې پلانې ځای لره جهاد به وکړي. دی وایي زه مطلب حضرت ابو هريره فرمایي زه ورسره یم ملګري روان یو. نو یو ځای ځنګل راغلی، ځنګل کې موږ روان تږي سو ستړي سو، یو څاڅکي اوبه نشته. نو قرار ده حضرت علا ابن حضرمي رضی الله تعالی عنه شکایت وسو، دی د لشکر مشر و، دی امیر و، کمانډان و، کمانډر و چې یاره دا مسله ده د تندې د لاس مړه سولو څه وکړو؟ ول دی راولاړ سو تر آس را شوه سو، دوه رکعته نفل یې وکړو. بیا یې داسې لاس پورته کړي، دا یې وویل یا حلیم یا علیم یا علی یا عظیم. یا حلیم په ح سره دی، یا علیم په عین سره دی، یا علی وهو العلي العظيم. الله شای حضرت علی کرم الله وجهه وهو العلي العظيم دا ایت کرسی په اخر کې چې راځي. او یا عظیم دا توري چې وویل ول په خدای قسم کې دا دعا وکړه چې یا الله مو ډیر ترجیو ول په خدای قسم کې الله شو کړی ولو چې وریت ځای پر ځای رااله باران وورېدی او بیا مړ د خپل وشان د خپل آسان د خپل بودگان هغه په اوبه کړلو، خپل لوش د اوبو ډک کړلو، روان سو. چې روان سو نه هله پر لارې باندې یو نهر رالی، موږ بحرین ته روان. حضرت ابو هريره وایي زه هم ورسره، حضرت انس فرمایي زه هم ورسره. نو پر لارې باندې چې نهر رالی، اوس امر د امیر دی حضرت عمر فاروق دی چې خامخا به مطلب ته ځې ځان به رسوئ، نه کښتۍ سته، نه یو پل سته، نه یو لاره سته، نه یو څوک پر دا لار تېر شوي دي. بیا خبره راله حضرت علا ابن حضرمي ته چې د هغه ودرېده چې حضرت اوس به څه کوو؟ ول حضرت علا ابن حضرمي رضی الله تعالی عنه د الله د رسول صحابي و، هغه له خپله آس را شوسلو، دوه رکعته نفل یې وکړلو. نو بیا یې لاس پورته کوي یا حلیم یا علیم یا علی یا عظیم. الله موږ ته لاره اسانه کا. حضرت ابو هريره فرمایي موږ 4,000 کسان وو، موږ 4,000 کسان تابعین او په هغې کې صحابه کرام. وایي موږ په دې بسم الله وویله، بسم الله الرحمن الرحیم راځئ. ول موږ په دې اوبو باندې ورګډ سولو، په خدای دې مې قسم. حضرت ابو هريره فرمایي که نه زموږ د آس، نه زموږ د وش او نه زموږ پیدل چې څوک را روانو که به د هغو پښې لودې سوي. یا حلیم یا علیم یا علی یا عظیم دا سخت ترین مشکل اچانک مشکل در باندې رالی چې یاره و مرګ ته مخامخ شولم، دا څلور توري زده کړئ. علما فرمایي په دې کې اسم اعظم سته چې دغه توري ته ووایه الله رب العزت به هغه د علا ابن حضرمي رضی الله تعالی عنه دپاره باران ووروئ، د صحابو دپاره په سمندر په نهر کې لاره ورکړه، د چه برکت یې ورکړه. یا حلیم یا علیم یا علی یا عظیم. زده مې شوه دا خبره؟ وره
هر سړی دا وایي یاره مولوي صاحب تعویض ماویز به دې راکړی او وروره تعویض نه درکومه که په تعویضو کېدلی زما جیب هم د تعویضو ډک وای او په غاړه به هم یو نیم سل تعویضونه وای زه به د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم زه به د محمد رسول الله د صحابو لاره در وښیم اسانه اسانې ده او په هغه کې بالکل یقیني خبره ده خبره بله خواته نه ځې ول تر آس را شوه سو دوه رکعات لمنځ یې وکئ لاس یې پورته کوي دعا یې وکړه یا حلیم یا علیم یا علی یا عظیم بسم الله الرحمن درځئ چې روان سو 4,000 کسان تر دې اوبه ووتل 4,000 کسان ولګوئ اندازه ولګوئ عزیزانو